اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله پاک دې وکړي چې جوړ روغ د روغتیا جامې مو په تن وي. نوم مې رفیع الله تخلص حبیبي کوم. ټولګی مو لسم، مضمون مو کیمیا، موضوع مو د اکسیدیشن او ریډکشن تعاملونو ډولونه دي. ګرانو زده کوونکو درنو لیدونکو موږ تاسې تیرو درسونو کې اکسیدیشن او ریډکشن تعاملونه لوستي وو. د الکترون د انتقال په اساس مو کیمیاوي تعاملونه پر دوه برخو ویشلي وو، یو ریډکس وو او بل غیر ریډکس وو. غیر ریډکس تعاملونه هغه تعاملونه وو چې په هغې کې تعامل کوونکو موادو اجزاو اکسیدیشن نمبر تغییر نه کول. ریډکس تعاملونه هغه تعاملونه وو چې په هغې کې تعامل کوونکو موادو اجزاو اتومونه او عناصر اکسیدیشن نمبر تغییر کول. پر دوه ډوله وو، یو اکسیدیشن وو او بل ریډکشن. اکسیدیشن الکترون ورکول، ریډکشن الکترون اخیستل. اکسیدیشن مثبت چارج زیاتېدل، ریډکشن مثبت چارج ټیټېدل. اکسیدیشن خنثی اتوم مثبت آیون ته تلل، ریډکشن خنثی اتوم منفي آیون ته تبدیلېدل. مختلف تعاملات مو د اکسیدیشن او ریډکشن اړونده مثالونه مو هم وکارول او دا خبره مو کړې وه چې اکسیدیشن او ریډکشن تعاملونه چې کوم دي یو د بل لازم او ملزوم دي، دواړه په عین وخت کې صورت نیسي. که یوه ماده اکسیدیشن کیږي د بلې د ارجاع لامل ګرځي، که یوه ماده ارجاع کیږي د بلې د تحمض لامل ګرځي. نو د تیرو درسونو پر دوام نن ورځ زموږ تاسو کومه موضوع چې ده د اکسیدیشن او ریډکشن د تعاملونو ډولونه دي. د درس څخه موخه مو د اکسیدیشن او د ریډکشن د مختلفو تعاملونو پیژندل دي. مخکې له دې چې موږ تاسې د اکسیدیشن او ریډکشن تعاملونو ډولونه وپیژنو، دلته یوه ویډیو ګورو. د دې ویډیو څخه هدف د موږ تاسې د اکسیدیشن او ریډکشن د تعاملونو پیژندل دي، د هغوی ډولونو کارونه ده. دغه یو پول دی، ګورې دا د اوسپنې څخه جوړ شوی دی. د وخت په تېرېدو سره ګورې دلته وخت تېرېږي. دا د هوا د اکسیجن په واسطه سره د لمدبل په واسطه ګورې سور شوله، زنګ وویله، بالاخره ولوېدلو، مات شولو. ولې د پول مات شو؟ سوال ورته پیدا کېږي. علت یې څه دی؟ آیا ډېر درانه باروړونکي موټر ورباندې تېر شوي دي؟ نه، علت یې دا دی چې دلته اوسپنه چې کومه وه اوله داسې خړ رنګ یې و، بالاخره سور رنګ یې غوره کړلو. زنګ یې وویله، هغه د هوا د لمدبل د اوبو د اکسیجن په واسطه سره اوسپنه چې کومه ده خپل دوه الکترونونه له لاسه ورکوي، د هغې په واسطه جذبیږي. اوسپنه اکسیدیشن شوله. څه رقم ته شوله؟ اکسیدیشن شوه، ځکه الکترونونه له لاسه ورکوي. هغه الکترونونه د اوبو په واسطه باندې جذبیږي، هغه په هایدروکسیل تبدیلیږي، محیط القلي کوي. دلته کې چیرې موږ تاسو ورته وګورو OH 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 محیط سره کم ته کړلو، القلي کړلو. دغه OH منفي چې کوم دی هغه د اف ای اوسپنې سره تعامل کا او د کیمیاوي تعامل په پایله کې د فریک هایدروکساید په نامه باندې القلي جوړوي. دغه د اکسیدیشن او د ریډکشن تعاملونه وو. دلته موږ تاسو ولیدل چې د اوسپنې د زنګ وهلو او د هغې تخریب سبب یا لامل شولو. پول اکسیدیشن او ریډکشن تعاملونه چې دي په لاندې ډولونو باندې ویشل شوي دي. دغه اکسیدیشن او ریډکشن کوم تعاملونه چې دي دا په مختلفو برخو باندې ویشل شوي دي. موږ تاسې دلته درې نمونې ویو. په دې نمونو کې به موږ تاسې وګورو چې اکسیدیشن او ریډکشن تعاملونه د کوم اتومونو مالیکولونو ترمنځ صورت نیسي. اول ډول چې کوم دی د اتومونو او مالیکولونو ترمنځ د اکسیدیشن او ریډکشن تعاملونه. ګورئ دا د نامه څخه معلومیږي د اتوم او مالیکول ترمنځ. څه ترمنځ؟ اتوم او مالیکول ترمنځ، یعنی د مختلفو اتومونو او مختلفو مالیکولونو ترمنځ د اکسیدیشن او د ریډکشن تعاملونو صورت نیول دي. په دې ډول کیمیاوي تعاملاتو کې د مختلفو عناصرو اتومونه او مالیکولونه یو د بل سره تعامل کا، د الکترونونو راکړه ورکړه صورت نیسي. بالاخره د اتومونو او مالیکولونو ترمنځ د اکسیدیشن او د ریډکشن تعامل صورت نیسي. متوجه شئ تاسو تختې ته؟ که چیرې موږ تاسې په دې باندې یو مثال ولیکو، مثلا یو اتوم لیکو په نامه د کلسیم دی. کلسیم جمع د یوه مالیکول سره تعامل کا. مالیکول دی اکسیجن، کلسیم د اکسیجن سره تعامل کا جوړوي کلسیم اکساید. شی جوړوي؟ کلسیم اکساید جوړوي. ګورو چې په دې کې کوم اکسیدیشن شوی دی او کوم ریډکشن شوی دی. دې نقطې ته مو پام وي، ګورئ چې دا اتوم دی یا دا مالیکول دی. اتومونه په عادي حالت کې د چارج نه نظره خنثی 0، مالیکولونه چې له یو شان اتومونو څخه جوړ وي چارج نه نظره خنثی
صفر. اما دلته موږ تاسو ګورو چې کلسیم 2 مثبت شوی، اکسیجن 2 منفي شوی. یعنی کلسیم د صفر څخه 2 مثبت ته جګ شوی، چارج زیات شوی. نو چې چارج زیات شو اکسیدیشن شوی دی. خنثی اتم په مثبت آیون تبدیل شوی، اکسیدیشن شوی دی. د اکسیجن سره تعامل کړی، اکسیدیشن شوی دی. الکترون یې له لاسه ورکړی، اکسیدیشن شوی دی. همداسې که چیرې موږ تاسې د اکسیجن ته وګورو، اکسیجن دلته صفر ولته چارج ټیټ شوی دی، چارج یې ټیټ شوی دی، نو دا ریډکشن شوی دی. سره کوم څه شوی دی؟ ریډکشن شوی دی. خنثی اتم منفي آیون ته تبدیل شوی دی، ریډکشن شوی دی. د اتم او مالیکول ترمنځ تعامل. دویم ډول چې کوم دی، یو بل مثال هم ور باندې لیکو، متوجه شئ. لیکو المونیم جمع CuSO4 میسوسلفیت. د کیمیاوي تعامل محصول یې دی میس جمع Al2SO4 د درې بدو ته ضریب وګرځي. وګورئ دلته موږ تاسې ګورو چې المونیم صفر دی، میس چې دلته دی 2 مثبت دی، اما دغه ساحه ټوله 2 منفي ده. په محصول کې ګورو چې میس صفر شوی دی، ولې المونیم 3 مثبت شوی. المونیم سره کم شوی دی؟ 3 مثبت شوی. د اتم او مالیکول ترمنځ تعامل دی. څه ترمنځ تعامل دی؟ د اتم او مالیکول ترمنځ. دوی الکترون ورکړي، هغه اخیستی. پس ګورئ دغه د صفر څخه تللی دی 3 مثبت ته، چارج یې ډیر شوی. نو چې چارج یې ډیر شولو اکسیدیشن شوی. سره کم شوی؟ اکسیدیشن شوی. میس دلته 2 مثبت و، اما دلته صفر شوی، چارج یې ټیټ شوی. چې چارج یې ټیټ شو معنا دا ریډکشن شوی دی. سره کم شوی دی؟ ریډکشن شوی دی. پس موږ تاسې اول ډول د اتم او مالیکول ترمنځ د اکسیدیشن او ریډکشن تعاملونه ولیدل، چې ځینې اتمونه اکسیدیشن شول، ځینې اتمونه یا مالیکولونه ریډکشن شول. اړوند مو ځینې موډلونه هم په پام کې نیولي. متوجه شئ کلسیم جمع د اکسیجن سره تعامل، دا الکترون ورکوي، دا الکترون اخلي. خنثی اتم مثبت آیون ته وړي، خنثی اتم منفي آیون ته وړي، نو دا اکسیدیشن شو او دا چای شو؟ ریډکشن شو. محصول به کلسیم اکساید وي. محصول به چی وي؟ کلسیم اکساید. دویم ډول ریډوکس تعاملونه چې کوم دي، په خپل سر اکسیدیشن او ریډکشن تعاملونه. په خپل سر دا هغه کیمیاوي تعاملونه دي چې په هغې کې د یو عنصر ځینې اتمونه ارجاع او په عین وخت کې ځینې نور اتمونه تحمض شي. ګورئ په خپل سر اکسیدیشن او ریډکشن تعاملونه هغه تعاملونه دي چې په هغې کې د یو مالیکول ځینې اتمونه تحمض او ځینې ارجاع شي. متوجه شئ تختې ته؟ یو مثال لیکو. مثال دا شی دی چې سودیم هایدروکساید تعامل کا، سودیم هایدروکساید جمع د کلورین سره تعامل کا. د دې کیمیاوي تعامل محصول دی سودیم کلوراید جمع سودیم هایپوکلوراید جمع H2O. دلته به یو 2 ورکړو چې معادله توزین شي. په دې کیمیاوي تعامل کې کوم اتمونه د عین مالیکول اکسیدیشن شوي او کوم اتمونه د عین مالیکول ریډکشن شوي. متوجه شئ تختې ته؟ ګورئ دغه کلورین یو هغه مالیکول دی چې له یو شان اتمونه څخه جوړ دی. دا صفر. سودیم مثبت، اکسیجن منفي، هایدروجن مثبت په دې شکل سره. نو ګورو دلته سودیم مثبت، کلورین منفي، سودیم مثبت، اکسیجن منفي، کلورین مثبت، هایدروجن مثبت، اکسیجن منفي. د یو مالیکول عین اتمونه ګورئ دلته کلورین صفر و، دلته منفي شوی، چارج یې ټیټ شوی دی، ریډکشن شوی. سره کم شوی؟ ریډکشن شوی. اما کلورین دلته ګورئ صفر و، اما دلته مثبت شوی دی، چارج زیات شوی، اکسیجن په نصب شوی، اکسیدیشن شوی. سره کم شوی؟ اکسیدیشن شوی. همدغه کیمیاوي معادله په کانکور کې هم راغلی ده. په خپل سر ریډوکس تعامل، اکسیدیشن او ریډکشن تعاملونه هغه تعاملونه چې په هغې کې د یوه مالیکول ځینې اتمونه ارجاع او ځینې اتمونه تحمض شي په عین وخت کې.
دو ته په خپل ساري ریډوکس تعامل وایي. متوجه شئ ځینې موډلونه مو هم چمتو کړي دي. NaOH سودیم هایدروکساید جمع Cl2 کلورین هغه مالیکول چې له یو شان اتومونو څخه جوړ دی د چارج د نظره خنثی جوړوي. سودیم کلوراید سودیم هایپوکلوراید جمع H2O جمع څه شی H2O. دا شولو دویم ډول. دریم ډول چې کوم دی هغه د مالیکول په داخل کې ریډوکس تعاملونه دي. دا هغه تعاملونه دي چې په هغې کې د عین مالیکول یوه برخه د ارجاع د لامل په توګه بله برخه تحمض د لامل په توګه باندې دنده سرته ورسوي. یعنې د یوه مالیکول یوه برخه تحمض شي او بله برخه یې ارجاع شي. لکه په لاندې مثالونو کې متوجه شئ تاسو تختې ته. دریم ډول مثلا یو مرکب دی په نامه د پوتاشیم کلوریت KClO3 پوتاشیم کلوریت که تودوخه ورکړو ټوټه کیږي پوتاشیم کلوراید جمع اکسیجن ګورئ دلته یوه برخه اکسیجن دلته ګورئ 2 منفي و اما دلته صفر شوی څه رقم ته شوی صفر شوی دی نو د منفي څخه صفر ته تللی کله چې صفر ته ولاړو چارج زیات شوی دی اکسیدیشن شوی څه رقم شوی اکسیدیشن. کلورین دلته مثبت و اما دلته کلورین منفي شوی کلورین څه ډول شوی منفي شوی. ګورئ ګران زده کوونکو کله چې کلورین منفي شو د مثبت څخه منفي ته تللی دی نو دلته چارج ټیټ شوی دی ریډکشن شوی څه رقم شوی دی ریډکشن. د یوه مالیکول یوه برخه تحمض بله برخه یې ارجاع شو. بل مثال نایتریت یې راخستی NO3 نایتریت منفي آیون دې ته یې تودوخه ورکړې ټوټه شوی دی په نایتروجن ډای اکساید جمع بل څه شي باندې اکسیجن باندې څه شي باندې اکسیجن. ګورئ دلته د اکسیجن منفي دی د اکسیجن دلته څه شی دی منفي دی اما دلته صفر شوی دی چارج زیات شوی اکسیدیشن. خو دا خو بیرته دغه دوه چارج منفي دی د ریډکشن یوه برخه تحمض او بله برخه ارجاع. دا شولو د ریډوکس تعاملونو ډولونه چې پر درې ډوله باندې صورت نیولو. بله موضوع چې دا ګرانو زده کوونکو د اکسیدیشن او ریډکشن د تعاملونو بیلانس د ترتیب میتود دی. د اکسیدیشن او ریډکشن تعاملونو د بیلانس د هغې د ترتیب دپاره د هغې توزین دپاره څو پړاوونه په پام کې نیسو. مثلا لاندې معادله توزین کوي جست جمع نایتریت منفي آیون جست 2 مثبت نایتروجن ډای اکساید ته تبدیل کړي دي. دغه پړاوونه چې کوم دي اول پړاو چې موږ تاسو په پام کې ورته نیسو د هر یو اتوم اکسیدیشن نمبر ټاکو او د هغه اتومونه په نښه کوو چې اکسیدیشن یا ارجاع شوي وي. متوجه شئ دلته تاسو تختې ته متوجه شئ. یو مثال لیکو زیت ان خنثی جمع نایتریت منفي ګورئ دا 2 منفي دی او دا نایتروجن دلته 5 مثبت. د کیمیاوي تعامل محصول زیت ان 2 مثبت ته اوښتی جمع نایتروجن ډای اکساید دا 2 منفي اما دا 4 مثبت. دا اول پړاو شو. دلته که چیرې موږ تاسو وګورو زیت ان خنثی و هلته مثبت شوی جست اکسیدیشن شوی دی نایتروجن ریډکشن شوی چارج ټیټ شوی 5 مثبت و 4 مثبت ته تللی دی ریډکشن شوی دی. دا اول پړاو شو. دویم پړاو د اکسیدیشن او ریډکشن نیمه تعاملونه لیکو. د اکسیدیشن او ریډکشن نیمه تعاملونه لیکو. مثلا زیت ان خنثی و جست 2 الکترونونه لاسه ورکړي منفي 2 الکترونونه تبدیل شوی دی زیت ان 2 مثبت ته. هغه 2 الکترونونه د نایتریت په واسطه اخیستل شوي دي. نایتریت دوی چې نایتروجن په دوی کې 5 مثبت دی نایتروجن دلته څه و 5 مثبت تبدیل شوی دی نایتروجن ډای اکساید دا تبدیل شوی 4 مثبت. دا دویم پړاو شو. دریم پړاو چې دی په دریم پړاو کې
پرته له اکسیجن او هایدروجن څخه نور ټول اتومونه توزیع وو. د اکسیجن د توزیع لپاره د اوبو څخه او د هایدروجن د توزیع لپاره د اچ مثبت آیون څخه ګټه اخیستی شو. متوجه شئ تاسو تختې ته؟ لیکو چې نایتریت منفي آیون جمع که چیرې اچ مثبت آیون ورسره اضافه کړو دوه دانې جوړوي نایتروجن ډای اکساید او جمع څه شی H2O. د اکسیجن د توزیع لپاره 3 اکسیجن 2 هایدروجن 2 هایدروجن. همداسې د هایدروجن د تولید لپاره موږ تاسو کولی شو د هایدروجن مثبت آیون څخه ګټه واخلو. دا شوه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسې د نن ورځې موضوع. اړوند مو د کانکور یوه پوښتنې لیکلې. هغه پوښتنه داسې ده چې سودیم هایدروکساید جمع 2 اتومه کلورین، سودیم کلوراید، سودیم هایپوکلوراید او اوبه یې محصول دی. په دې کیمیاوي تعامل کې د کلورین اتوم څه ډول شوی؟ اکسیډیشن ریډکشن جیم الف په اوبه سم په عین وخت کې هم تحمض شوی او هم ارجاع شوی دی. کورنۍ دنده مو دوی پوښتنې دي. هره پوښتنه 4 ځواب لري. سم ځواب یې په نښه کړئ. اوله پوښتنه کلسیم جمع اکسیجن محصول کلسیم اکساید کیمیاوي تعامل کې کلسیم اتوم څه ډول شوی؟ دویمه پوښتنه زنک جمع سلفوریک اسید جاستو سلفیټ او هایدروجن آزاد کړی په دې کیمیاوي تعامل کې هایدروجن اتوم څه ډول شوی؟ دا وه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسې د نن ورځې موضوع. تر بیا چې زه ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسې ټول په لوی او بخښونکي الله سپارمه. ښه وخت ښې چارې. اللهم مل شه.